په افغانستان کې بیکاري. کونړ کې یو شمېر ځوانانو د سیند له شګو خپل کورني لګښتونه پوره کوي. د دغه ولایت یو شمېر ځوانان د کونړ د سیند له منځه د شګو را ایستلو له لارې د خپلو کورونو لګښتونه پوره کوي. دوی وایي که څه هم دا کار ورته سخت دی خو خپل همت نه بایلي. دا ځوانان وایي له مجبوریته اړ شوي دي چې په ځان هر ډول ستونزې وګالي او خپلو کورنیو ته یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړي. دوی وایي دغه شګې له سینده راوباسي او بیا یې پر خلکو پلوري. کله چې د سیلابونو وختونه د پشاکال ټیم یا سیند لږ زیات شي، په دغه وخت کې سیند چې رازیاتېږي موږ نه خبرېږو، د ورېځ او دغه پته نه لګي. کله چې سیند ډېر شي موږ داسې دغه کېږي چې هم ټوپان موږ نه ویسي، هم د دې پورې امکان چې موږ هم ویسي، ځکه سیند زیاتې مشکلات خو بیا هم موږ راځو دلته خواري او محنت کوو. کاروبارونه په وطن کې نشته، د نشتون په حالات کې موږ راځو دلته شګې راوکاږو، خپله خواري کوو، محنت کوو. سهار نه تر ماښامه موږ د یخ اوبه کې ولاړ یو، کله یو پیر راوکړو کله دوه پیرې، کله راته په 200 روپۍ پاتې، کله موږ هر سهار 4 بجې راوځو د سیند ته، سیند نه شګې راوباسو، د 3 دانې ټوپان هم تړلې، 12 پورې کار کوو، دې ځینې هغه ځینې راوباسو، یا چړې مثلا یا ډبې، هغه ځای کې بوتل تړلی، بوتل پسې بوجۍ تړلي، بیا هماغه ځینې په بیلچا چودې کې بیا هغه ځینې راوړو دلته یې خالي. کونړ کې دغه ځوانان داسې مهال له سینده د شګو په را ایستلو بوخت دي چې په افغانستان کې ګڼ شمېر ځوانان د کار روزګار له نشتوالي شکایت کوي او ډېر هغوی یې په همدې موخه د هر ډول ستونزو د منلو سره ان له غیر قانوني لارو هیواد پرېښودو ته اړ شوي دي.